وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې، یوه ښځه ده د هغې میړه وفات سو، خو هغه وخت کې د دې د حمل معلومات نه کېده، وروسته له هغه نه معلومات وسو. که حمل یې له د میړه نه وي محترمه، بیا خو په وضع د حمل باندې ده وروره، چې د میړه نه وي بیا دغه عدت چې تیریږي دا به په وضع د حمل باندې وي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور انعام الله په نامه پوښتنه کړې ده. پوښتنه د ده ورور داسې ده چې ښځو دپاره د وریځو اخیستل څرنګه دي. ما په دې بحث کړی د خادمینو ورونو هغه تحقیق د ملګري ته راولېږئ. یو دویم دا ده، دا د غومبرو ویښتان، څوک اننګي ورته وایي، څوک غومبرو ته سترګو نه لاندې، دا ویښتان تا ویلي چې احسنه طریقه یې راوښیه. علامه انور شاه کشمیري رحمه الله لیکلي دي چې جایز خو ده، خو که خرې یې بیا شخ شخ نورم داسې شخ شخ درېږي، کلک کلک تیره تیره راوځي، او که یې باسې نو سترګې ضعیفه کوي. نور شرعا مشکل سته ده نه وروره پکې. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی د مجرد د واده یې نه ده کړی، 3 ډبرې یې وغورځولې، داسې یې ویلې چې مثلا په ما دې ښځه په 3 طلاقونو طلاق وي، بیا چې کله وکړله په نکاح یې کړله بیا طلاق واقع کېږي که نه؟ نو خدای خو واده لري نه محترمه، طلاق نه واقع کېږي. الله دې جوړ لره، الله دې نصرت وکړه. خو چې معلق طلاق نه وي، داسې ویلې که بالفرض ما په نکاح کړله بیا دې طلاق، یا بېله مسله ده، دغسې ویلې په ما دې ښځه طلاق وي، نو تا خو کړې نه ده. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حضرت بلال په نامه یو ورور له پاکستان نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې یو خو دریا موږ ورته وایو، څوک ورته تنبل وایي، او چمبه څوک ورته وایي. دا محترمه په ودونو کې جایزه ده. یو یا وړو جنکیانو ته په خوشحالۍ کې دا جواز لري، او یو ډول د طبل ورته وایي چې دواړه طرفونه یې بندي غاړه کې واچي دربوي. دا په جهاد کې علما وایي چې کله غزا ته ځي خلک راټولوي یا پیشلمي ته خلک پې باندې راویښوي. نو اصل کې محترمه موږ د موسیقي په اړه مفصل بحثونه کړي دي، خادمینو ورونو د ملګري ته هغه تحقیق راولېږي، دی بې واوري ځان سره. وعلیکم سلام. ساحل ملنګ په نامه یې ورور له دوبۍ نه پوښتنه کړې ده. هلته په دوکان کې د زنانو کالي خرڅیږي، نو سر یې نسته ده، دغه پروا نه کوي محترمه، د هغې سره لمونځ مکروه نه ده، شرعا پروا نه کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده، مصنوعي ویښتان کېښودل څرنګه دي؟ دا جایز ده وروره، شرعا که یو څوک مصنوعي ویښتان کیږدي ګناه نه لري وروره. الله دې ښه لره، کامیاب اوسي. دا معاصرو فقهاو کتابونو کې ذکر کړی ده وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پاکستان صوابۍ ساحې نه پوښتنه کړې. یو سړی ټول عمر درود وایي، ذکر نه کوي، دا صحیح کیږي که نه صحیح کیږي؟ صحیح کیږي خو محترمه، خو سړی باید د الله عز وجل ذکر وکړي. ښه خبر دا ده وروره، کوم ځای کې چې په احادیثو کې د ذکر فضیلت راغلی هلته ذکر وکړي، کوم ځای کې چې د تسبیح فضیلت راغلی هلته تسبیح ووایي، کوم ځای کې چې د درود فضیلت راغلی هلته د درود په رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی مونځ کوي، نو په مانځه کې یو شی ترې زیات سي یا ترې کم سي، خو ده ته معلومات نه وي، احتیاطاً دی سجده سهو وکړي. نو محترمه سجده سهو خپله یو زیادت ده، نو هغه ځای کې به یې کوي چې په تا باندې واجب وي وروره، نو خو باید دومره سړی لمونځ زده کړي، په دین کې هغه زده کړي وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې وه، دوی وی چې په مانځه کې ذکر کول څنګه دي؟ نو خو مونځ خو دا ټول ذکر و تسبیحات محترمه، نو بیا ذکر ته ځتې څه ضرورت ده؟ خو همدا ذکرونه دي که نه تسبیحات په رکوع کې په سجده کې؟ الله دې جوړ لره وروره، زه نه پوهېږم چې کوم ځای کې ته ذکر زتې پکې کوي. الله دې مونځ خو ټول قرآن ویلل، تلاوت ده، تسبیحات دي، تحلیلات دي، نو دعا ده پکې، نو مونځ خو دا ذکر دا شیان سته پکې.
الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده، 2 ورونه دي، بیا د 2 ورونو کې بیل سوي دي د پلار په ژوند باندې، بیا یو خارج ته تللی د پیسې ګټلې دي، نو دا وارسي ورته وایي چې هغې کې د ما حق دی. هېڅ حق نشته د وروره، خو د خپله زندګي ده وروره. الله دې جوړ لره، دوی خو شریک نه دي سره. بل مهمه دا ده، علماو ته دا مسئله معلومه ده، مونږ چې په فقه کې کوم شرکتونه لرو نن په معاصره زمانه کې د هغې شرکتونه بیخي سته ده نه وروره. دا خلکو هسې له ځانه دغه حالت کې چې هغه بیل دي سره، هغه بیا ځان ته مزدوري کړې، تکلیف یې تېر کړی دی، ورسره شریک سي، نو په څه ورسره شریک کېږي؟ ستړې ما تېره کړې ده، شریک ته یې راسره. دا محترم هسې د ځان خبر ده.